په کومه خاوره باندې ژوند تېروئ؟ هی سعودي عرب کې وو. نه مجردان نه مجردان یو. دواړه سعودي عرب کې یې؟ خوګه دا هو او کفر نه دی اوس کفر دی کفر نه دی. عمر سواتی ویلکم دی تاسو ته جی عمر سواتی داسې دا وایي که نه چې زه مسافر یم ما په کلي کې څوک نه پېژني څوک چې راځي زما د رور نامه مې اخلي څوک چې راځي زما د رور نامه مې اخلي. او موږ مسافر یم څوک په کلي کې هم نه پېژني والله. حد ته تمام دی. ما هم څوک نه پېژني که نه په دغې مې پېژني ډبل ټیپ کوئ. هی ډبل ټیپ ورته کوئ لکه وایي چې یو غزل دی که نه قربان دي شم عمر سواتی ورسره چې کوم دی یاسر تاسو دواړو مننه کوم وایي چې دغه یو غزل مسافري ده که نه وایي چې تا سره خواري کوم او بچیا مسافري کوم مسافري کوم او هلته مزدوري کوم او دا چغې واله چې بابا زمانه چېرته ځي او ما ورته په 2 ټکو کې وې نوکري کوم. ای زما بچیا چېرته لاس چاته ونه نیسي تاسو پې خاني کوئ که زه درله دیاړي کوم. او نه دا د خلکو مړه هسې بدنام کړی یم زه خو ګلک چې مزدوري وکم نو څنګه به لوپاري کوم. او دا به په نصیب کې زما لیک وي خیر دی وي دي نو زه خو ګلک به هغسې پردی ډریوري کوم. سلیم خانه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. دا یو کس په کول هله هغې جلال سره د اجازه او هغې خپلو کې خبرې کول غواړي نو ډېر وخت نه کمنټونه کوي. صحیح ده قربان دې شم ډېره مننه چې خفه نه شي ښه. د جلال وایي چې زه د اجاز سره خبرې کوم. جلال ستا کول خو نشته نو کول واچوه. السلام علیکم. اول خو تصویر بدل کړه. تصویر دې ولې بیا بدل کړ؟ دا څه نه پېژنده ما تا ته کمنټونه کول او کمنټس دې نه کته ما چې اجازه راغلی دی او داسې لاړ نه شي پرېږده مې نه یو ستړمشي ورسره کومه او تا کمنټس ته نه کتل ځکه مې بدل کړم ما کمنټ ته کتو زما پام و ما ویل چې دا کس خبرې کوي چې هغه کوشي زه به کول والم تا بیا مخې سره تصویر بدل زه ډایرکټ لاړم ما چې پټو مې ته ښکاره شي جال ته استقبال وکړم خفه دا نه شي. وګوره اجازه دې ته اوس خوښ شه ښه. اجاز خانه سلام هر کله راشي ښه جوړې. وعلیکم سلام جلال خیر دی طبیعت صحت ښه دی شکر دی خیر دی خوږه لږ خفه نه شي تاسو هم خبرې کوم تا ته هم سلام. خو د اجاز ډېر موده بعد راغلی په چوټۍ تللی و میلمه دی له پاکستان نه راغلی دی نو په دې خاطر سره زه رالم زه کال ته راغلی وم بیا نه هم راتلم د چا او دا ووایه که نه چې زمونږ د ګروپ زوړ ملګری دی زمونږ په ټایم کې د سټارټ په دې به راتلو. دا خو د ګروپ مشر ده. که ته مشر زه نه یې جلاله مشر ته یې نه ته یې هغه مطلب وایي چې زه په ګروپ کې یم خو زه تاسو نه کشر یم. نه داسې نه وایم خو لکه مشر مونږ دې ته وایي چې ګروپ ته څوک اول راغلی جلال خان تا نه اول دا راغلی دی. زه خو وایم که نه خو ګروپ ته اول راغلی دی په دې خاطر ورته مشر وایم د ګروپ مشر ده. زما ټیک ټاک ته اول دا راغلی دی نو ځکه دا مشر خو په دې خاطر خو ورته زه هم لګیا یم که نه چې ته د ګروپ مشر یعنې اول ګروپ بس اجازه مشري دله دا وګوره. نه زه مشري نه اخلم مشر دا دی مونږ دنه مونږ کشر یو یاره د عمر په لحاظ نه وایم اجاز جانه د عمر په لحاظ مې درته نه دي ویلي ښځه په لحاظ به ته مونږ مشر کړی یې نه هغه نه مني که نه هغه تاله عزت درکړي که نه جلال خان هغه ته ځان پرې بدې ښکاري هغه وایي چې ته مشر یې. نه زه پوهایم خو لکه ګروپ کې مونږ هغه کس مشر یادوو چې کوم اول راغلی یعنې د ګروپ په حساب دا مشر دی باقي خپل د طرف نه هم تاله درکوي مشري هغه وایي یو که نه زه تاله درکوه جلاله زما مشري تاله مې درکړې ده مننه قربان چې تا ماته راکړې ده ستا ډېره مننه خوشحال اوسې ما ته د مخکې نه پته ده چې ته خاطرمن یې ته عزتمند یې ته به ما ته وایې او زمونږ ورور یې قربان دې شم. افتخار تhank you اسرا کول یاله ما ښه صبر وکړه.
ښه جلاله نور داسې نه وې زړې وخت سر ته څنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله الحمدلله ته وایه کنه چټي دي ښه وه راتګ ته د دې اجازه څنګه وایي و چې زه به دوبۍ ته راځم دا دوبۍ ته ولې رانغلې اجازه ها تا خو ویل زه به دوبۍ ته راځم د پاکستان نه ډایرکټ دوبۍ ته راځم نه دا ټکي خو به ما نه وي چېرته کړی که کړی مې دی ولې لایف کې دې ویلې وي د پاکستان نه به زه ډایرکټ دوبۍ ته راځم جلاله دا ټکي تا اورېدلی دی ما نه آو ما لا دا ویلې ما ټول وی چې دوبۍ ته راځم پته ولګي چې دا شین مجاهدان کله د سعودي پریزي دوبۍ ته راځي اجاز خانه په دې ممن کړی جداري کړی ده ما وی ما لاشنه مجاهدان سعودي ټول پرې دی راشي دوبۍ ته تا ویل چې زه راځم د پاکستان نه راځم دا دا مو ویل ما راتګ به اول وي قطر ته ولې نه راځې نو زه قطر ته څنګه ته په پیښور کې زه به قطر ته درتلم او ظالمه قطر کې مې څوک پیژندو د کوم ټیم نه ته وایې د تقریبا کال نه ډېر ټیم وشو نو ماته د قطر ماحول نه دی یاره معلوم دا مسافر لاله می قطر ته روان دی بیا برا نشي ارمان ده له قطر نه خلک قطر لري ماحول نه دی معلوم کنه جلال خان زه کله تلی نه یم ماته ماحول نه دی معلوم نو ولکه دلته کې چې د مجردان شته دی خو دا مجردان د تشته پر دلته کې قطر کې ژوند کوي تک شنی مجردان هلته کې غاښ تبا مجردان دي چې سره د پوسته کې میونه خوري ودی کته یریږم کنه اجازه نه دا مجردان نه دي با مجردې کې نه دي دغه وی هلته خو دا ډېر زیات مجردان دي څه کې غټې غټې اخته لري دومره څه کې سره د پوسته کې به مې وخوري بیا اوس ورکه کلی خو ګلکه اجازه ته یو شعر ډالۍ کنه راغله خو خشیر نو شعر ورته وای ګوره بل ورځ مې ته ویلي که زوړ شعر دی ویلو نو کوزیګه نوی شعرونه وای کنه یو ټکر یاد شو الله په موږ کې د ټلیفون بچي شي او ماما بکړې او پما بکړې او میړه مړکی پما بکړې او میړه مړکی پما بکړې خزه مړکی ستا میړه کم دی یاره خوږه لکه ستا میړه کم ده یاره هغه داسې یایي په ما به کړې بدلې وي مینه ستا میړه شته که څنګه و تباه شي دا څه شوایي دا د چا کومي وکړه اخیر دې ځه وایه خو په دې انداز کې وایه زم په ما به کړې ښځه مړکي په ما بکړې او ښځه مړه کې بیا به دې دا سترګې بدلې وي مینه داسې یایه ځان ته دې میړه پیدا کړو موږ ته دې سودا کړه ظالمه ګلګوف دومره غټه خندا یې رالیږلې ده ته ګلګوف ته وګوره که نه وای خو غړي ته کړی را نه ما چر غړي ته کولای شي دا خو زما نه خو غلط ته دا نو وستلو مونږ ویل چې بل ځکه دسی ونه وای بل ځکه ونه کې دا خو خپل ځای دی دلته کې وکړو نه د مشکله سبا عبد الله داور صاحب قربان وعلیکم السلام خوشاله اوسې خی جوړي نو ځکه درته وایم خوږه لکه چې بل ځای کې به یې عقیدې شي هغوی بیا وخاندي موږ خو خپل لایب دی دا ستا خپل لایب دی که دلته د ناره څنګه غلطي وشو نه د مشکله چې بل ځای کې بیا سیټي وای نه ما خو نه فهمیدم فارسی ما خو نه فهمیدم فارسی چرا ما فارسی گپ نزدیم و بچه دنم د خوږه لک کاروش فارسی خو موږ نه دا ویل لګېدلي هغه چې زه په فارسی نه یم پوه شوې جعفر تhank you وګوره که اوس ووایه زه شبه خپل شعرونه ووایه جلال ته پرېږده چې خپل شعرونه ووایي چې د غریب نواک پاک خطا کړي دا راته وایي چې داسې وایي په فارسي کې چې دا هلک ښکلی دی نو څنګه به وایي اجازه ستا یو بل دشمن هم پیدا شوي څنګه ما خو چېرته کې دشمن نشته دی شته صبر وکړه اوس به کول ته راشي سم بدماش دی اوس هم بدماش دی ګوره اوس به کول ته راشي بس راواخله چې پیژنګلي ورسره وکړو پوهېږي که نه
زه کوزیږم وایو کنه نه مکوزیږه زه کوز زبه کوز شم ته هغه مکوزیږه شیر ته وایه شیرونه ځکه ته شیر وایا نه نه جلاله ګرمي ده ګرمي ده زړه زه تاسو مې تاسو له راسه نه ګاډي تر کمرې ته تللی وم تاسو نو زرا او الګ سیټ ته आवाज ډبل شو خوګه لکه دا ولی आवाज یې نه راځي وڅه مایک د لګي نیولې صحیح صاحب دی پتا نه لګي आवाज دې کم دی مایک نه دی راغلی ته کوڅه بیا ودانه راشه. سم شه ودانه سم کمنټس کا خپل خبره کوه ها ها جلاله ژوند دې څرنګه تیریږي ژوند دې څه وایي ژوند دې څنګه والله تیریږي قربان جاس خان یار ترانه ډېر لري تلویزیون ته دی پرې خو دی ما دغه د نن را لینی هغه څنګه به مشران ویل له کابل دی ری را یاد شوی له کابل له وخت ژوند را یاد نو چې تر علی بیا غزړې ورځ را یاد شوی ډېر سود مې وشو چې ته مې وکته ایوب جان نه کول تراشه بل ورځ خپه شوی غازی ګلپرس خان نن خو نخکاری ها واورم څنګه وای چې اوري ګلپراس خان ته مې دوه پیری ورشیر کو پته نه لګی څه وجه ده دا ګل فراز خان ما پرون موډیټرین ټول لګی کړی دي کنه دا خو پدې خو پکېږي چې موډیټرین نه لګی کوي کال دی نه راځي بس که پکېږي نو پدې خبره زه سو وایم ځکه چې اجاز خان پدې باندې ډیر زیات باس روان دي دوه درې ورځې نه چې د سپنا پاړې کې فلانکي بلاک شو نو ابرز ما ګل فراز سین مال ګل فراز تا ته ما دانه دی ویلې ته کسان بلاک کوا خالی مې د تویل چې کس کنځلي کوي هغه میوټ ک کنه بالکل نو هغه کسان بلاک دوه درې ورځې پدې باندې ډیر زیات لانجی روانې وي بس ما ټول موډیټران ختم کوم مال څوک دیم نه بس پرېږده هغه بیگانه شیر وایا کم بیگانه شیر وایا بیگانه کم یو خو ما نه ير دی یاره نو ګل فراز چې بیا موډیټرین نه لګي چې بیا ګل فراز کول ته نه راځي ناراضي به ولې به ناراضي ګلپرس نه راځي به وای جلا السلام ډیر علیکم بدل وعلیکم شوی دی السلام. نن سبا ما سره د مخکې مې وزل داسې وکړو چې ما موډیټرین نه لګي کو بیا به نه راځه نه ګوره دلته موډیټری ته ضرور نه ده اول دلته زه موډیټر یم اجاز موډیټر دا خو کومه خبره نه ده اوس به اجازه وای چې زه کال ته نه راځم زه به وایم چې زه کال ته نه راځم بالکل صحیح خبره خدای یو نیم کمنټس چې وشي کنه نو دا بیا انسان خپه کوي او کنه غلط کمنټ دا خوند نه کوي نه خور مې ناس دی هغه بلاک کوي هغه بل آی ډی مې ورسره د سپنا افیشل هغه بلاک کوي پاغي باندې السلام علیکم اختر ګل مونږه د او اختر ګل بیا ما قصې غلی ناس دی ډی جے موسی من خود خوږو خبرو خلک یو ډی جے دا ډی جے ته خاص ډالې ډی جے موسی ته چې من خو د خوږو خبرو خلک یو وخانده چې ځان درنه لګي کما او کنه وخانده چې ځان درنه لګي کما خای اجازه تخپل کیسې و نه کړې کنه توایا کنه ته څنګه جار د شم ډی جے موسی خای جوړي زه جلاله څه درته وایم دا کس کول هغه ستړي خبرې کوي کال نشته مونږ ته نشو نشته د کارې دا ولې مسله ده دریم کول مې واغسل شو کیږم نو आवाजم ناراضي د دې نیټ کمی یا انتظار کړی په دې وجه نه کی دا خچل به ځکه سان کم کې دي شکار ولې